وروسته تر هغې چې په بازارونو کې د افغانیو پر وړاندې ډالر په بېساري کچه لوړ شول، د افغانستان بانک د افغانیو د ثبات ساتلو لپاره د 10 مليون امریکایي ډالرو د ليلام اعلان وکړ. له دغه اعلان وروسته په بازارونو کې د افغانیو پر وړاندې د ډالر ارزښت له 6.9 نه 92 افغانیو ته راټیټ شو. ختیځ کې د افغانستان بانک مسؤل قاری وفي وايي دوی د افغانیو د ثبات ساتلو ته ژمن دي. نوموړي له ختیځ میاشتو وغوښتل چې په ورځنۍ راکړه ورکړه کې د افغاني بانک نوټونه وکاروي څو د افغانیو ارزښت وساتل شي. څومره هڅې وي او کوششونه وي په دې حصه کې به کېږي، هغه که د ډالرو خرڅول دي او که نورې لارې وي، خو د افغانیو هغه ارزښت هغه به ساتل کېږي، هغه به په نظر کې نیول کېږي او هر قسم ګامونه به په دې حصه کې اخیستل کېږي انشاءالله. حاجي مصطفی رحیمي چې ننګرهار کې د صرافانو د اتحادیې مسؤل دی، د نورو لاملونو ترڅنګ د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بېساري لوړیدل د امریکا له لوري د افغانستان د شتمنۍ کنګل کيدل په ګوته کوي. افغانستان کومه شتمني چې په بانکونو کې هغه د امریکا د خوا نه کنګل شوې ده او په همدغه ارتباط باندې کوم پیسې چې د تجارانو صرافانو دی هغه په ټول بانکونو کې کنګل دي. په همدغه علتونه چې د ډالر د افغانیو په مقابل کې ډېر لوړ. سرافان بیا د اسلامي امارت له مسؤلینو غواړي چې د ډالرو د بیې د لوړیدو د مخنیوي لپاره د لاس په کار شي. د دوی په خبره د ډالرو د نرخ په لوړیدو سره د خوراکي توکو نرخونه هم لوړیږي چې زیان یې ولس ته رسیږي. د دې بد اغېزې چې دی په ولس باندې دی، ځکه د ډالر جګ شي او د هغې ریټ چې دی په توکو باندې غورځېږي او توکي چې دی طبعا هغه چې دی ریټونه اوچتېږي. نو موږ اول د اسلامي امارت نه دا هیله کوو چې د دغې مخنیوی وکړي. نو حکومت هم دا تقاضا د اسلامي امارت نه چې سیستم برابر کړي چې ډالر نرخونه په کنټرول کړي. دا نه چې نیمه روپۍ ډالر شوی نه تجاران امر څه جګ کړي، وړه قیمته غوړي قیمت هر څه قیمته لږ کنټرول پکار دی او لږ ډالر نه صرف نظر کېدل پکار دی. چار سړی راکړه ورکړه په ډالر باید نه کړي، په خپلو افغانو باندې راکړه ورکړه وکړي. ننګرهار کې داسې مهال د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه ښه کېږي چې 2 ورځې وړاندې ډالر د افغانیو پر وړاندې په بې مخینې کچې لوړ شو چې د صرافۍ په مارکیټونو کې یو ډالر په 6.9 افغانیو تبادله کېده.